بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د واک ټلویزیون درنو سلام وخت مو بخیر. پام راګرځوو د شپږ بجو مهمه ورسوي خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. میدان وردګ ولایت کې د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د پروژو پلي کېدل. په پلازمینه کابل کې د ژمي پر رسیدو سره د 84 سلنې هوا ککړتیا. د افغانستان بانک له لوري د 840 میلیونه مدرسو افغانیو سپسول. او په پاکستان کې د یو برید په ترڅ کې د 2 پولیسو وژل کېدل. مرافخان اوس هم بشپړ خبر نه. د میدان وردګ ولایت د اوبو او انرژۍ ریاست د څه کم 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو مهارولو پروژې پلي کړې دي. د میدان وردګ ولایت د اوبو او انرژۍ ریاست د روان 1403 هجري کال په جریان کې د څه کم 50 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو مهارولو 15 پروژې پلي کړې دي چې کوچني بندونه، سربندونه، کانالونه او استنادي دیوالونه پکې شامل دي. په ورته وخت کې دغه ریاست په میدان وردګ ولایت کې د 13 پروژو سروې او ډیزاین خبر ورکوي چې کوچني بندونه، کانالونه او سربندونه پکې شامل دي. د سویډن حکومت ویلي افغانستان نور د تیر په څیر د نړیوال تمرکز چورلیز نه دی. په افغانستان کې د سویډن د 20 کلنې ښکېلتیا د ارزونې په ترڅ کې د سویډن حکومت د افغان ښځو او نجونو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ارزونې وایي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت ډېر هیله بښونکی نه ښکاري. دغه ارزونه د سویډن د ټولو سیاسي ګوندونو یوې ګډې کمیټې ترسره کړې ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سرپرست په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د ژمي له رسېدو سره د پلازمینې هوا په ځانګړې توګه د شپې لخوا 84 سلنه کړه شوې ده. نوموړي د کابل د هوا ککړتیا اصلي لامل د سون توکو د کارونې په اړه د ښاریانو د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی یاد کړی دی. لوړو زده کړو وزارت ویلي چې د اروزګان په لوړو زده کړو موسسه کې د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت 15 پراختیایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت په وینا یادو پروژو کې د غونډو عمومي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو رسولو شبکې، کمپیوټر لب او د موټرو لپاره د پارکینګ جوړول شامل دي. پاکستان کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت چارسمبالی سردار احمد شکیب د دغه هیواد د لوړو زده کړو کمیسیون له رئیس مختار احمد سره په دغه هیواد کې د افغان زده کړیالانو د ستونزو پر حل خبرې کړې دي. پاکستان کې د اسلامي امارت سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون رئیس دغه هیواد کې د افغان زده کړیالانو د ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان د برېښنا د پیر هوکړه 2025 کېدیز کال لپاره وخڅېده. دغه هوکړه ازبکستان ته د افغانستان برېښنا شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د اسلامي امارت د پلاوي تر سفر وروسته لاسلیک شوې ده. د عدلیې وزارت په خبرپاڼه کې راغلي په تېره یوه میاشت کې په 6 ولایتونو کې 10306 اجرې به دولتي ځمکه استرداد شوې او له غصب راګرځول شوې ده. د خبرپاڼې پر بنسټ دغه کار له غصب د مخنیوي تخنیکي پلاوي له لوري په کندهار، کندوز، جوزجان، غور، خوست او پنجشیر ولایتونو کې ترسره شوی دی. د افغانستان بانک په یوه خبرپاڼه کې ویلي 840 میلیونه 650 زره افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه یې سوځولي دي. د خبرپاڼې پر بنسټ د بانک نوټونه له مرکز ختیځ زون او سویل ختیځ زونه راټولې شوي. د افغانستان بانک له هیوادوالو غواړي چې د افغانیو ساتنه وکړي او د بانک نوټونو د ژر زړېدو د مخنیوي په برخه کې پام وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه وزارت معین احمد الله زاهد له ترکي پانګوالو سره په کتنه کې ویلي د پانګوال لپاره په دغه وزارت کې یو ځانګړی ریاست جوړ کړی دی چې پانګوال وکړی شي په آنلاین بڼه ویزه او نور اړوند معلومات ترلاسه کړي. آخوا ترکي پانګوالو په دغه کتنه کې د افغانستان د کرنې ودانیزو توکو د تولید او له افغانستانه ترکیې ته د ممیزو د صادراتو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا په شاګنله کې د پاکستاني ځواکونو پر یوه امنیتي پوستې د برید په پایله کې لږ تر لږه 2 پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د ځایي سرچینو په خبره دا برید په موټرسایکلونو سپارو برید کوونکو کړی او د پیښې له ځایه
په تېښته بریالي شوي دي. تر اوسه هیچا د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه په دغه سیمه کې د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې پر ایکس لیکلي هر وګړی د یوه خوندي او امن اوسېدو ځای حق لري. اروپایي ټولنې زیاته کړې چې دغه ټولنه د افغان کډوالو بې ځایه شویو او راستنه شویو ترڅنګ ولاړه ده او د زده کړو، دندې او اقتصادي وضعیت ملاتړ یې کوي. نن د ډسمبر 18 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د دغه ورځې په مناسبت پر خپله ویبپاڼه لیکلي د راتلونکي زیږدیز کال لپاره یو غوښتنلیک وړاندې کړی چې له مخې 170 هیوادونو کې 101 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. دغه سازمان د کډوالۍ لاملونه اقلیمي بدلون، جګړې او بد اقتصادي وضعیت یاد کړی او زیاته کړې ده چې تیر کال په نړیواله کچه د بې ځای کېدو بېساري کچه هم لیدلې ده. د روسیې پارلمان د سه شنبې په ورځ د ډسمبر 18 یو قانون تصویب کړو چې محکمې ته به اجازه ورکړي چې د هغه ډلو پر بندیزونو بیا کتنه وکړي چې د مسکو له لوري ممنوعه ډلې بلل شوي دي. رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې دا ګام د دې لپاره زمینه برابروي چې روسیه له اسلامي امارت او ممکن د سوریې له نوي مشرتابه سره اړیکې عادي کړي. تر دې مخکې د سټیټ ډام د روسیې پارلمان ولسي جرګې ګڼل کېږي هم دغه وړاندیز کړی و چې له ممنوعه ډلو د اسلامي امارت د نوم لرې کولو زمینه دې برابره شي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان د ماریا زخاربا د اټومي خوندیتوب د ځواکونو د مشر او د هغه د مرستیال وژنه یو مخکې پلان شوی ترهګریز برید یاد کړی دی. د روسي رسنیو د راپور له مخې زخاربا څرګنده کړې دا برید د دې څرګندونه کوي چې لویدیځ د کیف رژیم د ملیشو د جنگي جنایتونو پر وړاندې د بې پامۍ کړۍ دوامداره کړي او شدید وضعیت ته یې رسولې ده. او وروستی خبر مو دا چې فلسطیني کورنیو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت شکایت کړی دی چې واشنګټن د غزې په جګړه کې د اسرائیلي پوځ ملاتړ کوي چې له امله یې لسګونه زره کسان وژل کیږي او بشري ناورین رامنځته شوی دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې دغه شکایت د امریکا پلازمینه کې د کولمبیا د سیمې په یو سیمه ییزه محکمه کې ثبت شوی دی. فلسطیني کورنۍ ادعا کوي چې د انتوني بلینکن په مشرۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د بشري حقونو قوانینو په قصدي ډول له پامه غورځولي او په دوامداره توګه د اسرائیلي پوځ مالی ملاتړ او مرسته کړې ده چې په غزه او لویدیځه تړانګه کې د جنایتونو په ترسره کولو تورن دي. دا د هیواد سیمې نړۍ مهم او روسي خبرونه. تر بیا ښې چارې.